فاروق صاحب تاسو همیشه د پاره اسلام آباد لاهور چې کوم ځای کې ګورو تاسو موجود یې دا راته وایي تاسو دا محنت په سر رنګ وروړي خان صاحب چې دا کم محنت کوي تاسو کم محنت کوئ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم بالکل ان شاء الله زمونږ په دې باندې پوره تسلی دا او خدای باندې دا باور دی چې ان شاء الله زمونږ د خان صاحب او زمونږ د ټول ورکرانو او بلکې ټول پاکستانیانو چې کم دغه شروع کړی دی مهم ان شاء الله دا به خامخا رنګ وروړي او یو نوی پاکستان طرف ان شاء الله دا ټول قوم ځي ان شاء الله صحیح دی جی نن خطاب د پاره اساسو امید شته دی چې خلک به ډیر زیات راغونډي او ان شاء الله تاسو ګورئ دا چې څونه خلک را روان دي دا صرف په یو میسج را روان دي چې خان صاحب ان شاء الله زمونږ چې کوم نن سبا د انتخابي مهم شروع کیږي دا غي کمپاین په ذریعہ باندې د کمپاین سٹارټ کیږي ټول پنجاب کې کمپاین سٹارټ دی ان شاء الله او په سکرینینګ خطابونه وکړي ان شاء الله نو هغه پنجاب کې کوم کمپاین چالو دی دا غي تب خطاب کیږي نو ان شاء الله دلته په خبر والا ټول راغلي ټول مرګ ان شاء الله روان دي جوګ در جو خلک روان دي خان صاحب خطاب اوري دوه لپاره روان دي صحیح دی فاروق صاحب دا راته وایي مریم نواز بیگا په جلسه کې دا خبرو کا چې خان صاحب غل دی او هغه چې کم ټکی استعمال کا خو نه شم استعمالوله خو بهرحال دې باره کې تاسو څه وایي د عمران خان باره کې چې هغه کم بیان ورکړ بس عمران خان باره کې خو صرف هم دغه دوه ټولي دي چې لګیاري او کم حربي استعمالي هر طرف نه دا سکینډل دا ویډیو ټیپ آډیو ټیپ هر یو شی رويست خو هر یو شی وته خدای پاک غي ټول ټکو ځکه چې خان صاحب کې څه هغه نشته او کې نه سغلاشته او نه هغه کې صدا چې کردار کې شی کې هغه کې فرق شته چې هغه په دې رو باسي صداقت علی خان صاحب تاسو چونکه یوت ایم پی هم یې پهلا خود نه دا تاسو کوم چې یره یوت تاسو میسج څه دی دا د پی ټی آی په اړه کې صداقت علی خان صوبایي صدر یوت کونسل تحریک انصاف یوت ایم پی ایم ما یوت دا ریکوست دا چې د خان صاحب چې کوم یوت کې کم ور مست کم یو جذبات او کم علم او کم شعور چې پیدا کو دا پروینس کم ګورنمنټ دی یوم نه پیدا کړو بل ګورنمنټ د یوت لپاره خان صاحب چې کم پیکیجز لکو یوت ناجوان سکیمز نورس یونیورسيټیز کالج کې سکالرشپس نو ډېر مختلف شیزونه لانچمنت ورکو دا یوت لپاره خوشخبری خبره او موږ ته پراود پکار دی خان لیډر عمران خان صاحب باندې چې د یوت لپاره ډېر خپل سوچ او فکر لري موږ فیوچر لپاره صحیح دی بیگا مریم نواز چې دی هغه عمران خان باره کې ډېر سخت الفاظ ویلي دي غل نه علاوه غل پکې ټول نه نرم لفظ دی نو دې باره کې تاسو وایي اسه کې دا خپل غل دی غسړی چې خپل غل یې سړی ورته غل ښکاری ټیک شو بل موږ ماشوم نه چې تاسو کې اړ یو کس ته پته لګي چې نواز جناب نواز شریف او دا کم چې لور دی دا ټول فلم نه سغل دي ممزا شریف شو شهباز شریف شو د پاکستان لوټ کړی دی کوم ټول پیمنټ سم پیسې چې دا سبا لندن ته فارورډ کړی چې کوم باندې موږ نن سبا کوم د معیشت موږ برهان روانه کوم منګای چې د دې ظالمانه دوه ځای اوس کوم راغله کوم منګای چې د نافذ کړی د پاکستان باندې او دا ډالر سم بار روان دي اکونومیک سم پرواتو کې د ظالمانه د وجنه پروت دی او د مطلب دا همیشه الله تعالی قرآن کې وایي چې حق کلم پټ نشه پاتې کې دی باطل ختميږي او حق به راځي ان شاء الله موږ خان مخکې په حق اوسم په حق دی ان شاء الله بیا به ان شاء الله جیت خان دی مخکې اوس به دې نه پس به ان شاء الله درته وایي چې ګرانه داخله څومره متاثر کړي دا جی ډیر زیاتې متاثر کړي دي د لپاره چې یو شی دی غریب سړی کار نشي روزګار نشته او شیزونه د ورځ ورځ منګه کیږي ورځ هر یو شی نن دی په یو شی په 200 باندې سبا په 1500 وي بل ورځ په 1500 وي دا به غریب سړی سالات دي نو دې لپاره دا باچې بدلول غواړي دا موږ دې ته ناست یو چې موږ د ټول مزدورکار خلک یو او مزدوري په تراوت یو مزدوري هم نه ملامي کاروبارونه هم نشته او سره ته غوړي موږ کېږي دا له روجا او سبزي موږ کېږي یو شی د سره روان دی نو تاسو مقصد دی غریب سړي ژوند چې دې ټیم کې ډېر سخت دا ډېر سخت د غریب سړي ژوند ډېر سخت شو دا د پی ډي ایم والو ته ولې نه دا ولې نه ښکاري پی ډي ایم والا دا ولې نه ښکاري نن سبا د غریب سړي تپوس نشته دی صحیح دی مخکې کوم احتجاجونه کېده اوس هغه نه کېږي مخکې چې کوم احتجاجونه کېده هغه اوس نه کېږي او د دې مې یو حال پکار دی که نه ګراني څه وایي ګراني څومره ده بس ګراني دا وایي چې عمران خان وخت ښه وه اوس دوانه مخ په بله روانه ده وسار یو څیز ګرانېږي وایي ګراني دی هغه غریب سړي حالات څه دي د غریب سړي حالات خو به ځوانه ډېر خراب دی غریب خو بس هډوکو غونډولو ته او کباب غونډولو ته یې بس پاتې کړه
دغه سیزونه به کوي او مالدار چې دې غلاګانې به کوي ستا او زما په سر باندې به ډالر یا ښه او هغه به جیب کې اچوي دوی به ازموئي او بس بال به ترې ځان نه جایدادونه ښځې او غریب بس همدا اوبه به یې وړي څه کار کوئ موږ به دیړي کار کوو دیړی دیارې نن سبا حالات څه به دیړي به چاته میلاوه شي او چاته میلاو هم نه شي شته دی نه ته میلاوېږي نو چې میلاو هم شي بیا دیړي شپږ 200 روپۍ باندې دیړي مال څه کېږي که شپږ 200 روپۍ روزانه میلاوېږي دیاري نو هغه کافي ده نن سبا په دې ګرانۍ کې نه نه چې دې وخت کې 7000 روپۍ دیړي مال کمه مزدوري نو هم پرې میلاو کېږي شپږ 200 خبرې په شپږ 200 څه ته وایي نن سبا خو یو پاپل او شاپل هم 40000 لوټ پکې ورکې او چې دغه حساب دی او که دا نور ویل چې دا غل دی عمران خان نو ټیک ده که دی غل دی تاسو خو نه وایي دا 15 کاله حکومت کې وشولو همدا مولانا به راوتو نن دا مولانا ته چې څه شولو په کوم ځای تښتېدلی دی دا خو زمونږ خبرې همدا مولانا د دې سربراہ دی زمونږ د انګریزانو څخه خبرې مولانا کوي بل څوک یې نه کوي دا لري زمونږ په سر هغه اخلي زمونږ ایټم یې خرڅ کړو په بله ورځ به رانه عمل کمالي که وګوره چې رانه والي عمل کړو دا ایټم یې رانه خرڅ کړو په همدې دپاره که نظارتي نه ایټم به رانه وړي د دې مولانا د لاسه د دې نیشنلیانو د لاسه یا نورو د لاسه زه دا ټول ښه پېژنم خو بس دا ده چې تعلیم هم نشته دی زه دغه باچا خان هم پېژنم زه دا مفتي محمود هم پېژنم د نواز شریف بچې پېژنم ټول یې پېژنم ټول غله دي یو هم پکې صحیح سړی نشته دی د غلو ملګری وي غل نو دوی خو وایي چې عمران خان غل دی عمران خان غل دی که نه دی نو بس را دي شي که نه مخامخ د یو خبرې ته کښېني که نه غل خو هغه که شپه توله نه نو مڼې د شمار دي د ټولې شپې پته یې هلته مڼې د شمار دي کېدي نه که نه که دی غلو او هغه زه به اوس خپل امداد چې څه زما وس کېږي عمران خان په ځای باندې به زه ورسره وکړم صحیح ده د عمران خان وجلو دپاره ډېر زیات کوشش کېږي لګیا دی که خدا نخواسته داسې څه مسله راغله نو ستا څه خیال دی نو انشاءالله چې داسې مسله راله پاکستان کې به بیا یوه ښه ختم نه وي او دا به ټول به هغه پارټي به هغه سره یو د پارټي به داسې ملک جوړله به شروع ملا به وژل کېږي عوامي سړی به مړ کېږي هر یو به مړ کېږي دې نه یو هم د دې اور د دې لمبو نه بچ کېدی نه شي انتشار ته به خبره نه نه به ترې مونږ بچ کېږو نه به ترې دوی بچ کېدی شي اور به لګېدلی وي دغه به کېږي نو هېڅ هم دې د پاسه نه شي کېدی صحیح ده ډېره مهرباني ډېره شکر